سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د فن نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. حضرت موسی علیه السلام له الله تعالی څخه پوښتنه وکړه: یا الله، کله چې ته په بنده باندې مهربان شې نو بیا څه شی ورکوي؟ الله تعالی ورته وفرمایل: که چیرې واده شوی وي لور ورکوم. حضرت موسی علیه السلام بیا وویل: یا الله، که ډیر پرې مهربان شي بیا څه شی ورکوي؟ الله تعالی بیا وفرمایل: دوهمه لور ورکوم. حضرت موسی علیه السلام ورته بیا وویل: که له ټولو نه ډیر زیات پرې مهربان شي نو بیا څه شی ورکوي؟ الله تعالی ورته وفرمایل: ای موسی، دریمه لور ورکوم. الله تعالی فرمایي چې کله زه خپل بنده ته زوی ورکړم نو د هغه زوی ته وایم: زه د خپل پلار مټ جوړ شه، او کله چې لور ورکړم نو زما دې په خپله خدای قسم وي چې زه په خپله د هغې د پلار مټ یا وزر جوړیږم. نو درنو لیدونکو، لورګانې د الله تعالی رحمت دي. اوس موږ څومره بدبخته خلک یو چې د لورګانو په پیدا کېدو خفه کېږو او د زامنو په پیدا کېدو بیا جشنونه کوو.